مسعود بدری وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې د سوره بقره 2 آخري آیتونه په شپه کې ولولي کفایت ورته کوي. یعنی د هر آفت او مرض څخه د ساتنې او د اجر او ثواب د ګټلو لپاره کفایت ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: د رمضان په میاشت کې 4 کارونه زیات کوئ. اول د لا اله الا الله ذکر کول. دوهم استغفر الله ویل. دریم له الله څخه جنت غواړئ. څلورم له جهنم څخه پناه غواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کله چې د رمضان میاشت راشي د جنت دروازې خلاصې شي. د جهنم دروازې بند شي او شیطانان وتړل شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی: بېشکه په جنت کې یوه دروازه ده چې ریان ورته ویل کیږي. او د قیامت په ورځ به له هغې دروازې څخه روژه لرونکي داخلیږي. او له هغوی پرته هیڅ څوک نشي کولی له هغې دروازې څخه ننوځي.